بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه. دا ظاهره خبره ده چې زمونږ په دې علاقه کې هندوانو سکانو چې د پاکستان نه پس هغوی لاړل، دا نقل مکاني وشوه، نو په هر کلي یا ښار کې څه ناڅه وو. نو زمونږ کلی ډاک بهسود چې کوم دی، دلته یو خاندانو انوپ سنګ نوپې وي، د هغې وطن انوپ سنګ نامه وه. د هغه بیا نور زامن وو، کرپال او اتم او نور داسې ډېر شي وو. د هغه زما شپږ اته زامن وو بیا. نو او یو نوشی یې زمونږ کلاس فیلو مو، سردار سنګ عرف دارې به ورته مونږ ویلي. نو دا اوس پته نه لګي چې یاره دا څنګه زمونږ دې کلي ته راغلي وو، کله راغلي وو. سره خو جوړمالنی سړی چې کوم و نو دا دغه انوپ سنګ و. نو هغه دوکاندار و اټیوال و، خو ډېر روایتي اټیوال و، خو دغه ظالم په ټګی او ټوری هغه د خلکو نه ډېرې ځمکې، دا مشهوره ده چې نیکه تلیکه وایي. هغه به سړي ته وایي چې نیکه تلیکه، نو په تلي کې به ورته څه خواږه کېښول، هغه به یې وخوړل، خوا به یې ورپسې لیکل او یا به یې پې باندې بلد کو. نو څه موده پس به یې ترېنه ځمکه، هغه زمانه کې د ځمکې څه اهمیت نه و، د ځمکې ګوته. نو د دې وجې نه هغه ښه کافي جایداد جوړ کړی. خو د تر اوسه پورې زمونږ په معاشره کې دا زمونږ چې د هغه وخت څه دغه دي، نو چې یو دوکاندار ته غوسه شي که نه، د شومتیا او د خودغرضۍ نو هغه ته نوپې وایي. نوپې دا د نوپې بچ هغه نوپې چې دی هغه ډېر مشهور و په مفاد پرستۍ کې، په ټګۍ کې، په دوکه کې او په عیارۍ مکارۍ کې. نو په هغې د وجې نه هغه دلته دا ځای نیولی و. دا ښه لوی جایداد یې جوړ کړی و. هغه ټاپو چې تاسو کې د هندوانو ټاپو چې ورته وایي، یو ټاپو کچه خاورې خو دوه چتیزو هندوانو ټاپو دلته به اوسېدلو. او دغه د کلي د منځ کې ټاپو و، هغه ټاپو کې به دوی اوسېدل. نو هغه نورو بیا نور کاروبارونه شروع کړي وو، زامنه یې که نه، چا زمینداري کوله، چا به تجارت کولو. اتم سنګ پکې یو و چې هغه زموږ پلار سره د مرچکو تجارت به کولو. هغه زمانه کې په دې علاقه کې به دا مرچکي کرلې کېدل، هغه به بیا اوچولې شول او هغه اوچ مرچکي به بیا هغې باقاعده، خو هغه اوس نشته. پېښور کې دا د مرچکو منډی چې ورته وایي، دا د هغې مرکز و، خو هغه شی اوس ختم شو. هغه اوچ مرچکي اوس خو زما خیال دی چې اوړه کړی مرچکۍ چې کوم دی دا کیمیکل وي. مرچکۍ اوس مصنوعي راځي، خو خیر دا خو د زمانې دغه دی که نه. هغوی سره زمونږ د دې مشران، مونږ خو هغه زمانه کې واړه وو، خو ډېر ښه تعلق. ما ورته ویل چې زموږ پلار ورسره تجارت کولو، د مرچکو یو ځای تجارت به کېدو. نو هغه خلکو به مونږ سره چې کله به پښتنو کې یا مسلمانانو کې مړی وشو، نو هغوی به راغلل، دوا کې به کېناستل. دا خو ما ته یاد شي، دغه اتم ما لیدلی و. کې به ناستل، نو بس یو شېبه پس به ووایي مونږ خو وایو چې دوا به وکړو که نه، ای به یې دوا وکوئ. نو خلکو به دوا وکړه او بس بیا به لاړل. چې هندوانو کې به مړی وشو، نو دا وضاحت خو ما ونه کړو چې دا هندوان نه و زمونږ د کلي کې، هسې مشهور په هندوانو دا سیکان و. نو هغې کې به چې مړی وشو، نو زمونږ واړه خو به هغوی خښول، دغلته د هندوانو دغه ورته وایي که نه، دا نابالغه چې دي دا خښی هندوان، دا هندوان خښی، هندوان یم خښی، نابالغه چې کوم دی دا سوځي نه، بالغ چې دی هغه بیا سوځي. نو دغه هندوانو به یا سیکانو چې مړی به ورکې وشو، نو زمونږ دا مشران به هم لاړل، او نو هغوی به سپینې جامې اچولې،
اتکانو نو دی به هم حتی لوسه کوشش کولو چې سپینې جامې سپین پټکې په سر کې نو لا بړل نو بس دی خو هغې سره دوا موا خو به نه وه بس خاموش به هلته ناست وو ګنټه نیمه به خاموشۍ اختیار کړه هغه جمع کې به ناست وو خاموشي به وه صرف خاموشي به وه یو خاموشۍ کې به کېناستل او بس بیا به یو شی به پس بیا راغله دوی به دلته خپل مړي سېزل او مړي کېدل هغه خو دغه و د به لوی خاندان او بیا لوی خاندان شوی و که نه دا د پیپل خو به تاسو ته ښکاري اوس هم پیپل دی پیپل یو بوټی دی لوی غټ بوټی دی او ډېر عظیم الشان بوټی دی اوس که نه دې ته به وایي هغې پی اچول سهار مهال به دا چې وکرلی شو پته نه شي نیر والا وکرلی و په 1904 کې دا نیر راغلی و دا نیر کابل دا نیر کابل نو دا بوټي پې کرلی شوي نو چې دغه هندوانو کرلی و که په خپله شوی و خو دې ته به پی راوړل هغه به اچول نو د هغې سره او دا نور څه ورسره به ناستو څه احترام محترام به هم د پیپل د اونې کولو نو دغه و دا هغی سره بلکل زمونږ د خلکو هېڅ ستر بګر یا دغه ستر بګر خو نه خو د مړي ژوندي څه دغه نو بلکل بس د مذهب څه معمولي شان فرق و نور ښه په مړی ژوندی ډېر مینه ناک مړی ژوندی ډېر ښایسته مړی ژوندی و دلته چې د په بوته ځي په دې کالج روډ باندې نو درمسال ورته وایي درمسال خو د دی هر ځای کې وي که نه درم شاله درم وایي مذهب ته شاله وایي ځای ته نو درمشاله چې کوم ده نو دا خو هر ځای کې وي د هغوی د عبادت ځای وي پکې هغه مطلوبه بوتان پراته وي خو د دې د هغوی د په دغه کې به بوتان نه د سکانو خو بوتان دین دی که نه دی بت پرست نه دي دی کې کله کله اوس زمانه کې خو پکې د ګورو نانک تصویر هم لګوي خو هغه زمانه کې به ګرنث صاحب پکې پروت و ګرنث کتاب دا یو کتاب دی چې د ګورو نانک اقوال دي پکې داسې لوی لیکلی شي نو ګرنث صاحب پکې داسې غوړېدلی پروت وي او یو کس ناست یو په مجمنک د کتاب شریف و بس هغه کتاب پکې پروت وي ګرنث شریف او نو دی به هغې له راځي راشي وله کینی نو بل سړی چې کوم دی نو هغه د ګرنث یو څو دغه ووایي او بیا دغه یو مشهور شی پکې الوا ده په دغه دغه کې دی دې ته ګردواره وایي دا مونږ ته دا زمونږ خلکو ورته درمسال ویل خو دا درمسال نو دا ګردواره وه ګورو دواره د ګورو دروازه یا ور نو دغه ګردواره کې بیا چې د خپل رسومات او عبادتونو مغیتونو به وشول نو یو ځای کې به د الوا یو ډېر لوی کړی باندې و هسې هغوی الویان هم وو نو ډېره مو رغنه او ډېره مو چرنه شیرینه الوا به موږ هم خوړلې ده زمونږ خلکو به خو هم خوړله بلکې کورونو ته به یې راوړله دا د هغوی دعوت وکړه زمونږ په دې کلي کې چې دا کوم یا په دې علاقه کې نور هندوان سکانو دوی کوم وخت کې لاړل پاکستان د جوړېدو نه مخکې تلي وو که نه وروسته لاړل دا زمونږ خو داسې چلو شو چې حالات خراب شول که نه حالات اول خراب شول ناګهانه افوا به راغله چې پبو کې سکان راغله او په پبو راوختله او په دغه راوختله او سکانو راوه خلک ډېر یارونه واخیست تر به خلک په کوټو وختل چې د سکانو د راتلو افوا به شوه که نه سکانو یو ډېره یره حالانکه هغوی خو دغه و خو لکه یریدل خلک عام نو خلک به وختل سکان راغل دغه اله ګوله کې دې کلي خلکو هم دغه خلکو ته اکر خراب شول خلکو په مذهبي خلکو پکې کار کولو که نه نو د کلي خلکو د دوی دپاره لا څه پروګرام جوړولو خو خلاف خبرې کېدې چې بیا د دوی دا شمسایه چې کوم پل رحمان کاکا او دغه ګل محمد کاکا محمد ګل دی د شپې
د غوینو ګاډي کې د هغوی سامان وامان واچولو نو سار بیا خلکو ته پته ولګېده چې خو نشته. دا د پاکستان د جوړېدو نه یو څو ورځې وړاندې خبره ده. نو بس بیا سار نه و هغوی د شپې د دوی چې دلته تاسې وایي چې خلکو نه ځمکې میشتې وي او جایدادونه یې مغیستي وو دا کورونه نو هغه ځمکې یې څه شوې او کورونه بیا چا ته کمال دی هغه ورته ستا د کار دی هغه خلکو څه خو خلکو قبضه کړه کورونه خو یې خلکو قبضه کړه ځکه چې د کورونو خو کاغذي ریکارډ نه که نه کلي خو په شاملات دې کې راځي د قبضې خبره ده کومې ځمکې چې وي نو هغه بیا که تاسو ته یاد شي پناهګیر ډاکټر به ورته وي هغه ته الاټ شوي وي نه د هندوستان نه راغلي مهاجرو ته الاټ شوي او هغه بیا خرڅ کړي په خلکو باندې مهاجرو ته کلیمونه به پېښ شول د هغه ځای کلیم به پیش کړو نو دلته به ورته جایدادونه میلاوېدل نو دا ډاکټر عزیزالدین ته ملو شوي چې پناهګیر ډاکټر به ښځې ته به خلکو پناهګیره وي ډاکټره وه نو دا هغه ته بیا الاټ شول هغه بیا خرڅ شول دا دلته ګوره ډېری د عثمان شاه چې ایستي وه دا اوس چې پکې جرندو ګړی آباده ده دا د هغه یو باغ و او یاره څه تقریبا 8-9 جیره بس باغ و لوی باغ و دغلته اوس نن سبا دا جرندو ګړی آباده دا جرندو ګړی چې څومره ایریا کې دا یو پټی و یو باغ و نو اخوا نورې بیا رټونو کې هم ډېرې ځمکې وي نو هغه دغه مهاجرو ته بیا میلو شو او هغوی بیا خرڅ هغه خلک چې دې من لاړل د هغې نه پس بیا څه یاره لرلي دي هغوی چې ډېر نه تلي وو نو بعضې خلک خبرونه بلکې داسې ما اورېدلي وو چې د پل رحمان کاکا کورنۍ ورسره یو ځل ملاقاتونه کړي وو نو هلته هم چېرته د پنجاب په یو کلي کې هم زمینداري کوله دلته چې د کله د پاکستان کې یو میچ و هندوستان سره حالات لږ ښه نو یو سیک دلته راغلی و نو هغوی بیا وی چې دا چې کوم دلته سیکانو نو د دوی یوه خور په دې وزیر ګړی کې واده وه مسلمانه شوې وه نو دوی دلته هم راغل هغه ځای یې وکتو دا چې دلته زمونږ کور و بیا لاړل وزیر ګړی ته خپل خپلوان دا نواب نوم ما اورېدلی چې هغه خاکي جان سره دشمني وه دغه خاندان کې وي د دې دغه یو خور واده وه کېدای شي چې وه بهرحال چې تللي دي نو بیا څه رابطې نه دي شوي نه دي شوي ډېره مننه نن یو منفرد موضوع باندې خبرې وشوې او چونکې دا خو صرف زمونږ د کلي سره تعلق دی خو بیا هم یو تاریخ دی چې مونږ یې خوندي کوو نو دا په هر کلي کې به دغه شان و که نه هر ځای زمونږ د کلي خو مونږ اورېدلي خو دا تاریخ راته دونه نو معلوم نو تاسو مزیدارې خبرې وکړي الله مو خوشحال ساته جي